اصل عشق ته اوس وګوره وایي ما ته تر هر څه شي نه دغه مهمه وه چې زه په مرګ کې هم د دې دواړه نه نشم چې ده حضرت عمر رضی الله عنه د شهادت واقعه ذکر کیږي. حضرت عمرو بن میمون رضی الله عنه وایي چې حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه یو څو ورځې مخکې چې دا شهید کېدو د دغه نه مې یو څو ورځې مخکې ولید چې حضرت حذیفه ابن یمان عثمان ابن حنیف رضی الله عنهما د لېږلي وو چې تاسې د عراق او د دغه علاقو په خلکو په مځکو یې مالیې مقررې کوي او په دوی جزیې مقررې کوي. د یغه خوانه راغلي وو نو ده یغو ته وویلې چې ګورئ څنګه معامله مو وکړه، دا ډار خو به نه وي در سره چې په مځکو خو به مو د زیادت مالیه نه یې مقرره کړې چې د مځکه دغومره برداشت نه لري. دوی ورته ویل نه موږ داسې شی په مقرر دی چې د دې په طاقت کې شته. بیا یې ویلې وګورئ بیا سوچ وکړه چې مالا تطیق به نه یې په مقرر کړې. هغه ورته ویل چې نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویل که زه خدای پاک روغ وساتلم د عراق کونډې به زه داسې مړې کړمه چې بیا به هېڅ چاته احتیاج نه لري د ما نه بعد. حضرت عمرو بن میمون وایي د ده خبرې نه بعد څلورمه ورځ چې راغله دی زخمي شو او د سهار په لمانځه کې و د ما او د ده په منځ کې یو حضرت ابن عباس و. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه معمول مبارکه دا و چې جماعت ته به راغی د صفو په منځ کې به ګرځېدو د تسویح حکم به کوه چې کله به صفونه برابر شو بیا به دی مخته کېدو امامت به کوه. چې لږ قرائت وویلی شو چې غږ مې د ده د خولې نه واورېدو چې مړې کړم که وی خوړم سپي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف د لاس نه وینو خلیفه مخته یې کول مانځه ته هغه ډېر خفیف لمونځ وکړه. دا کوم نږدې خلک چې وو د اول صف خلک یو خو دا صحنه ولیده غړی پرې کړ ځان یې مردار کړ. حضرت ابن عباس چې پسې وګرځېدو چې دا یې ظالم پیدا کړو چې دا خو ابولؤلؤ مجوسي ده نو ورته وویلې چې دا خو د حضرت مغیره غلام ده. ده ورته ویلې الصنع هغه چې هغه ښه کارګر و. ده ورته ویلې او وایي شکر ده چې خدای د ما په مرګ کې د مسلمان په لاس نه کړم مړ د کافر د لاس نه یې مړ کړم. او بیا حضرت عباس حضرت عبدالله ابن عباس دغه غلامان ډېر درلود وایي دا د تاسې د لاس نه چې تاسې دا ډېرول نن دا راپېښ شو. هغه ورته وویلې که امر دې وي چې مړه یې که مړه به یې کو وایي نه اوس خو یې نه شي اوس خو ډېرو کې ایمان کې راوړی زموږ قبلې ته لمونځونه کوي. د جومات نه چې راواخیست کور ته یې راوړ وایي په خلکو دومره دروند غم نه راووتې خلک پوه شو چې دا د بچ کېدن امکان یې نشته. نو ته یې څه ارمان کوې؟ دی د الله نه دومره ډارېږي دلته مې وایي ما خو دا ارمان ده چې کاشکې دا د ما د امارت زندگی کفاف وای لا علی ولا لی چې په ما یې عذاب نه وای ثواب خو یې نه غواړم د 10 کاله حکومت د خدمت ثواب نه غواړم چې خدای که په یغو هم نه شو بیا د قریشو نه سوال وکړه مطالبه وکړه خو نور قومونو ته به د ما په باب کې چندې د سوال خبره نه کوي. او دوم وصیت ورته کوي چې ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ته ورشه ورته ووایه چې عمر سلام در باندې وایي اوس مې امیر المؤمنین ما ورته وایه زه نور ذاتې امیر د مؤمنینو نه یم. او ورته ووایه که د تا اجازه وي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدیق اکبر سره ګډ التخا کې په حجره کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې ورغی ام المؤمنین ته اجازه یې وغوښته هغې اجازه ورکړه چې دی ورننوت هغه هلته په خبره ده د حضرت عمر نه په ژړا ده ژاړي. بیا یې ورته ویلې چې حضرت عمر سلام در باندې وایي
او یا چې که تا اجازه وي چې په دغه حجره مبارکه کې زم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ګډ ښخ شم. هغې ورته ویل دا خو ما د خپل ځان دپاره دا ځای پرېښی و، خو زه یې نن ایثار کوم، بس ده ته مې ورکړو، دی به پکې دفن کېږي. کله چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیرته راغی، د لرې نه چې چا ولید چې دغه خو راغی، حضرت عمر ویې ما لږ ور پورته کړه. چې ور پورته یې کړو، تکیه یې وکړه، ورته یې څه دې راوړه زویه؟ هغه ورته ویل چې ته په خوشحاله کېږې، اجازه یې وکړه چې که ته شهید شوې د دی سره به دفن کېږې. اصل عشق ته اوس وګوره یار، وایي ما ته تر هر څه شي نه دغه مهمه وه چې زه په مرګ کې هم د دی دواړه نه نشم چې ته. خو بیا هم زویه که زه ما جنازه مو واخیسته، کټ مو واخیست، حجرې مبارکې ته مې چې وروړی، بیا هم د ام المؤمنین اجازه وغواړه، کېدی شي اوس یې لحاظ کړی وي، که اجازه یې وکړه خو دفن مې کوي، که نه یې د عامو مسلمانانو په اداره کې مې ښخ کوي. حضرت عمر وایي چې په دغه مجلس موږ لګیا یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه د نبي علیه السلام او د حضرت عمر فاروق لور راغله، حضرت ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها نورې ښځې هم ورسره وې. چې موږ ولیده چې کوټې ته راننوته، موږ جګ شو ووته، دې په ژړا بېلا وکړه او نهایت یې ډېرې وژړل. وروسته چې بېرته خلک راغله، دا د نني کور ته ننوته، خو ژړا یې د کور نه موږ ته غږ راتلو، دی هلته هم ژړل. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دا ناستو خلکو وویل چې که ته خپل خلیفه موږ ته مقرر کړې. ده ورته وویل دغه شپږ کسان چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو د دی نه راضي وو، لوی کمال ګورې په رضا د الله او د رسول الله کې د الله دې موږ ته نصیب کړي. تر دغه نه غټه د کمال ځای نشته، دغه ځای ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی نه راضي وو. حضرت عثمان ذی نورین، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن او حضرت سعد خو د معزول کړی دی ولایت نه، هغه مې د تقصیر د وجې نه د معزول کړی، که هغه امیر شي لایق ده، که نه د دغه نه په معاونت غواړي. دا شپږ کسان یې مقرر کړه. بیا د خپل زوی د زړه د جبیرې دپاره حضرت عبدالله ابن عمر چې په دا شپږو کې خو داخل نه ده، خو مشاور به دا یم وي، د ده سره به مشوره کېږي. بیا حضرت عمر فاروق هغه خیرخوا د امت په امت مهربان، بیا دا نوي خلیفه ته نصیحت کوي چې که ګورې هر یو خلیفه مقرر شو، زه د دی ته دا څو خبرې کوم. اول د مهاجرینو به ډېر قدر کوي، دوم به د انصارو مبارکینو قدر کوي، دریم به دا د ښار خلکو چې هغو په ځان او په مال د مجاهدینو د مسلمانانو خدمتونه کړي دي، د دغو به قدر کوي. څلورم د اطرافو کوچیان چې اصل ماده د عربو ده، د هغو به قدر کوي. او پنځم دغه اهل ذمه چې دلته پراته دي، رسول الله وعده ورسره کړې ده، دغه به ساتي چې د دغه سره به ظلم نه کوي، که چا بل چا ظلم په کو دی به دفاع تر کوي. دا بیا د هغو دپاره